अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेम एजाज यूसुफजई कतुनको په نننی ویلوګ کې به ذکر کوم په شام کې د بشار الاسد د حکومت په باقاعده توګه خاتمه شوې ده. بشار الاسد تقریبا 30 کاله حکومت کول وروسته نن د باغی تنظیم حیات تحریر الشام چې کوم دی د هغې د جنگ له وجې هغه چې کوم دی د حکومت نسکور شوی دی او تقریبا 14 کلن چې کوم سیول وار په سیریا کې یعنی په شام کې جاری و د هغې باقاعده توګه خاتمه هم شوې ده. که خاتمه یې نه شوي نو په کوم دی وقتی طور دغه جنگ تم شوی هم دی. زه به لږ ذکر وکړم چې حیات تحریر الشام تنظیم دا کله پیدا شو او د دې په شا څوک ولاړي، د دې مشري څوک کوي. کتونکو د دې تنظیم په شا باندې امریکا، ترکیه او سعودي عرب ولاړ دي او د دې ټریننګ چې کوم دی په باقاعده توګه یوکرینین فورسز چې کوم دی د دې ټریننګ کړی. نو تاسو ته په باقاعده توګه دا به واضح شوي چې آیا د دې په شا کوم فورسز ولاړ دي. د دې تنظیم مشر چې کوم دی ابو محمد الجولانی د چا په سر چې امریکې $10 کروڑ هډ منی یعنی انعام کې خود دی هغه مشري کوي او په باقاعده توګه ویسټرن میډیا کې دغه انټرویوز کیږي. نو په جنگونو کې تاسو وینئ چې به په یو موقع باندې یو تنظیم دهشتګرد وي، نو په بله موقع باندې هم هغه ممالک چاته چې څوک چې دغه تنظیم ته دهشتګرد وي هغه د هغوی اتحادان دا په شام کې موږ ته ثابته شوله. بشار الاسد چې کوم دی تقریبا د 30 کال راهیسې په شام باندې حکمرانی کوله. د هغه پلار حافظ الاسد په سن 2000 کې په حق ورسېده او د هغې وروستو بشار الاسد چې کوم دی په اقتدار کې راغی. په کال 2011 کې په دې ملک کې سیول وار شروع شو او تقریبا 14 کاله دا سیول وار شروع او د دې په نتیجه کې د بشار الاسد د حکومت خاتمه شوې ده. بشار الاسد د ملک نه تښتېدلی دی، ویل کېږي چې کوم دی هغه د آسما الاسد څوک چې د هغه ښځه ده او 3 بچي دي په باقاعده توګه د یو البتکې په ذریعه د دمشق نه فرار شوي دي او یو نامعلوم ځای ته چې کوم دی منتقل کړی شوي دي. روسي خارجه وزارت هم د دې تصدیق کړی دی. د دې نه مخکې ځینې رپورټس راتلل یعنی چې په کومه الوتکه کې بشار الاسد د ملک نه فرار شوی دی نو دغه الوتکه هټ شوې ده او دا نسکور کړی شوې ده او د دې په نتیجه کې د بشار الاسد او د هغه د فیملی ممبرز مرګ واقع شوی دی. خو په دې خبرونو کې هیڅ قسمه حقیقت مخې ته نه دی راغلی. بلخوا روسي میډیا د دې تصدیق کړی دی چې بشار الاسد د دمشق نه تللی دی، خو روسي خارجه وزارت د دې خبرې تصدیق نه دی کړی چې آیا بشار الاسد دا مهال په کوم ملک کې اوسیږي یا چرته تښتېدلی دی. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په شام کې تقریبا دا مهال چې کومه سیناریو ده نو هغه ډېره زیاته کمپلیکس سیناریو جوړه شوې ده، ځکه چې په 20 نومبر باندې تقریبا دا جنگ شروع شو او په 8 دسمبر پورې دا جنگ په باقاعده توګه په دغه 15 ښارونو کې خور شو او په باقاعده توګه دمشق قبضه کړه او یعنی په ټول تقریبا مین سیمې چې کوم دي په دې باندې د حیات تحریر الشام چې کوم دی د دوی قبضه راغلی ده او تر دې دمه اطلاعات داسې دي چې هغوی عبوري وزیر اعظم هم ټاکلی دی او ورته ریاستي امور یعنی د اقتدار د پرامن منتقلی پورې هغه ته ریاستي امور چلولو احکامات جاری کړي شوي دي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د امریکې سره د ټولو نه لویه خدشه دا ده چې د بشار الاسد د حکومت سره په لوی تعداد کې نه په لوی کچ کیمیایي هتیارو دا ډېر زیات خطرناک هتیار دی. امریکا دا حدشه لري چې به دا هتیار د دغې باغیانو لاسته ورنشي یا چې کوم د بشار الاسد په جیلونو کې د آیسس یعنی د داعش ډلې چې کوم قیدیانو دا ریلیز شي او دا یو خطرناک شکل خپل نه کړي. د دې تنظیم لږ روټس به زه بیان کوم مختصر غوندې چې حیات تحریر الشام دا چې کوم باغیان دي او د دې چې کوم فایټرز دي دا په ماضي کې یا خو د القاعده برخه وه یا د داعش ډلې برخه وه، ولې مغربي میډیا دې له داسې رنګ ورکړي چې دا خو لږ موډریټ دي او دا چې کوم دی اکسپټیبل دي. زه به لږ ذکر وکړم چې په شام صورتحال ډېر زیات پیچیده دی. په شام کې تقریبا 4 غټ فیکشن چې کوم دي دا برسر پیکار دي او د دې نه علاوه د 50 نه سیوا واړه ګروپونه چې کوم دي هغه هم هلته اکټیو دي. نو د دې سچویشن چې کوم دی دې صورتحال د شام معامله ډېره زیاته کمپلیکیټډ یعنی پیچیده جوړه کړې ده. د حیات تحریر الشام چې کوم دی د دې په شا سعودي عرب دی، ترکیه ده او د امریکا د دې په شا ولاړه ده او د دوی سره چې کومه وسله ده هغه ډېره زیاته جدید وسله ده، نایټ ویژن ډیوایسز دي ورسره. یعنی دوی چې کوم دی په 27 نومبر باندې جنگ شروع کو او تر دې دمه چې کوم جنگ چلیږي
تقریبا ټولې د شپې کړې دي، یعنې د شپې چې به سحر راپاڅېدی یو ښار به دې ته چې د دوی په قبضه کې راغلی و. په 27 نومبر باندې دوی ادلب کې خودکش دماکې وکړلې او هم په دغه نومبر یعنې په 27 نومبر باندې دوی ادلب ښار ونیو او د دې دماکو سره چې کوم روټ تلو دغه ته الیپو ښار ته چې کوم روټ تلو هغه هم د دوی په قبضه کې تقریبا په 13 نومبر باندې په قبضه کې راغی. د دې نه علاوه په 2 دسمبر باندې دغه باغیانو هم سیټي چې کوم ده هغه قبضه کړله او نن په 8 تاریخ باندې یعنې 8 دسمبر باندې دوی دموسکس یعنې دمشق سرحار دمشق چې کوم دی هغه قبضه کړی دی. زه به لږ ذکر وکړم چې دا فوج چې کوم دی یعنې دا آرمي چې کوم ده د دې تحریر الشام دوی سره ډېر بهترین پلانینګ دی ځکه چې د دوی ټریننګ یوکرینین آرمي کړی دی او د یوکرینین آرمي ټریننګ بیا امریکې یا ناټو چې کوم دی دا هغوی ټریننګ کړی دی. نو دوی د شپې او د ورځې یعنې مسلسل جګړه وکړله او تقریبا 12-14 ورځو کې دا مین علاقې چې کوم دي دا نسلي دي. تر دې دمه د دې ګروپ تقریبا د 50 نوالې تر د 15% رغبه باندې د دوی حکومت چې کوم دی په باقاعده توګه قایم شوی دی. په دې ملک چې کوم دی دویم د ټولو نه لوی فیکشن چې کوم دی هغه کردان دی، دې ته ویلی شي سیریان ډیموکراټیک فورس. تقریبا په 25% رغبه باندې د دوی حکمرانی ده. د دې تنظیم د امریکې سره اړیکې ښه دي، د ایران سره اړیکې ښه دي، خو د ترکیه سره د دوی اړیکې خراب دي. ترکیه چې کوم دی دا الزام لګي چې په ترکیه کې مخکې ورځو کې تاسو کتلي چې مسلسل خودکش دماکې کېدلې. ترکیه حکومت دا الزام لګي چې SDF چې کوم دی د دې په شا دی، یعنې دا کردان چې کوم دی د دې په شا دي. د دې لپاره د ترکی او د شام په بارډر باندې یعنې چېرته چې دا کردان دي په دغه ځای کې هغوی یو بفر زون هم قایم کړی دی چې یعنې دا کردان یا د دې چې کوم تنظیمونه دي عسکري دهشتګرد دي دا ترکیه ته داخل نشي او هلته مزید دهشتګردي ونه کړي. د دې نه علاوه د دغه بفر زون مقصد دا هم و چې د شام د سیول وار لوجې چې کوم 10 لکه خلک ترکیه ته تللي دي هغوی دوباره دې ځای کې ریسیټل کړی شي، ځکه چې ترکیه یا چې کوم یورپ ته هغوی دا وایي چې بهی دغه 10 لکه خلک چې کوم دي زمونږ په معیشتونو باندې ډېر لوی بوج دی او دوی چې کوم دي زمونږ په ملک کې دهشتګردي هم کولی شي. نو دوی د واپس سیټل کولو لپاره دا بفر زون یو مقصد د دې قیام چې کوم دی یو مقصد دا هم و. د دې نه علاوه سیریان نیشنل آرمي دا په شمال کې ده، دا هم یعنې د تحریر الشام تنظیم چې په کوم ځای کې قبضه ده یعنې د ادلب او د دې نه علاوه چې کوم الیپو ښار دی د دې نه والې تر د کردانو چې کومه علاقې شروع کېږي د دې ترمنځ سیریان نیشنل آرمي چې کوم دا یو لوی تنظیم دی دا پروت دی، دې ته د ترکیه براح راست مدد ترلاسه دی. د دې نه علاوه سیریان عرب آرمي چې کومه څنګه چې تاسو وکتل د دې مشري بشار الاسد کوله. بشار الاسد د ملک نه تللی دی نو د دې مستقبل به سوي د سیریان عرب آرمي چې کوم دا د دې مستقبل به سوي دا په راتلونکو ورځو کې واضح شي. دې آرمي ته چې کوم دی په براح راست د ایران او د روس مرسته ترلاسه وه. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې بشار الاسد او د هغه ښځه اسماء الاسد او 3 بچي د یو جهاز په ذریعه چې کوم دی یو نامعلوم ځای ته رسېدلي دي. روسي خارجه وزارت دا تصدیق اګرچې کړی دی چې دوی دمشق پرېښودی دی خو چېرته تللي دي یعنې خپل ابایي کلي ته القرداها چې کوم ده کوم چې لتاکیا او چې کوم دی یعنې په مغرب کې چې کومې علاقې دي ترسوس لتاکیا یعنې د لبنان د بارډر سره چې کومې علاقې دي ځینې خلک وایي چې دی دغه ځای ته تللي وي ځکه چې هلته د روس اډې هم دي یعنې د روس د اډو له وجې دغه سیمه لږه ډېره محفوظ هم ده. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په شام کې د حالیه ډیولپمنټس له وجې د ټولو نه لوی نقصان چاته شوی دی. پای کې یقینا د ټولو نه لوی نقصان ایران ته شوی دی ځکه چې د ایران نه به پروکسي ستل عراق ته او بیا د عراق نه به چې کوم دی شام ته تلل او د شام نه به لبنان ته تلل. نو چې کوم د لبنان سره او د جوردن سره چې کومې علاقې دي خو براح راست د دې باغیانو په قبضه کې راغلل. نو موږ کتلی شو چې د ایران کومه زمیني لاره وه لبنان ته یا حزب الله ته هغه په باقاعده توګه کټ شوې ده. نو په ټول شام کې تقریبا 55 لوی یا واړه فوجي اډې وې د ایران هغه هم هغوی پیک کړي دي او د دې نه علاوه چې کوم پروکسیز وو هغه هم پیک کړي دي. په مستقبل کې د ایران څه سټریټیجي مخې ته راتللی شي د نننۍ ورځ پورې دا واضحه نه ده خو لوی سیټ بیک په دې کې ایران ته شوی دی. د دې نه علاوه دویم سیټ بیک چې کوم دی هغه روس ته شوی دی
ځکه چې لتاکیا یا چې کوم دی ترسوس ښارونو کې هلته د روس چې کوم دی 3 یا 4 فوجي اډې هلته قایم دي او زمیني لاره د دې کټ شوې ده. اوس په روس کوي چې په فضایي لارو په ذریعه د خپلو اډو ته ورسي یا چې خپل څونه عمله ده هغوی ته سامان ورسي یا چې کوم دوی په لبنان کې د حزب الله سره مدد کړي نو فضایي لارو په ذریعه به کړي ځکه چې زمیني لارې الریډي د دې نه کټ شوي دي. نو زه به د دې خبرې هم وضاحت وکړم چې په د دې جګړې له وجې یعنې په شام کې چې کوم سیول وار دی د دې لوی نقصان ایران ته او روس ته شوی دی. لویه فایده امریکې ته شوې ده، ترکیه ته شوې ده او سعودي عرب ته شوې ده، بلکې د ټولو نه لویه فایده امریکې ته شوې ده ځکه چې دا تنظیم د چا چې په قبضه کې تقریبا 50 نوالې تر د 15% رغبه براه راست په قبضه کې راغلې ده. د دې حمایت امریکې ته ترلاسه دی. د دې نه علاوه کورد تنظیم چې کوم دی SDF هغوی تقریبا په 25% رغبه باندې قابض دي. نو موږ دا ویلو شو چې تقریبا 15% باندې براه راست امریکا چې کوم ده یعنی انډایرکټ امریکا په قبضه کې راغلی ده. د دې نه علاوه په شام کې د امریکې یو بیس هم دی. دا بیس بالکل بغیر اجازته په اوچ کړه بدمعشۍ باندې امریکې قایم کړی دی. نو موږ کتلی شو چې دا وخت په شام کې اپر هینډ د امریکې او د هغوی د اتحادیانو مخې ته راغلی دی. مستقبل کې څه سیناریو راتللی شي، مستقبل کې د دې جنگ څه شکل خپلولی شي. په کې د ټولو نه اول د دې ریجنل علاقې طاقتونو کوشش په دا وي چې دوی زر تر زره په دې علاقه کې سیز فایر وکړي او پاور شیرینګ فارموله چې کوم دی مخې ته راوړي. یعنې کردان چې کوم دی SDF ګروپ چې کوم دی هغوی له پکې برخه ورکړي یا د دین علاوه SNA نیشنل ډیموکراټک آرمي د چا مرسته چې چاته چې د ترکیه مرسته ترلاسه ده یا چې کوم دی د بشار الاسد آرمي ده د دې هم مستقبل توی کول وي. د ټولو طاقتونو ته به د هغوی د ریشو مطابق د نسبت مطابق د آبادۍ یا د ملیټري طاقت په نسبت باندې به دوی له پاور شیرینګ ورکولی شي. که چېرې پاور شیرینګ فارموله ناکام شوه نو شام د تیسري جنګ عظیم لپاره یو لوی میدان جوړ شوی دی، سټیج سیټ کړی شوی دی. که معمولی اخوا دی خو شو نو الریډي د چې کوم دی ایران په بارډر باندې دی، د عراق په ذریعه دغه رنګ د ترکیه په دې کې اډې دي او د دې نه علاوه د امریکې اډې دي، د روس چې کوم دی د هغوی اډې دي، 3 اډې دي. نو امکان داسې دی که چېرته دا فارموله پاور شیرینګ فارموله چې کوم دا په صحیح طریقې سره په دې عمل درآمد ونه کړی شو یا پاور شیرینګ فارموله جوړه نه کړې شوه نو یقینا چې شام به نه صرف یو بل خانه جنګی طرف ته لاړ شي بلکې دا به د یو عالمي جنګ یو میدان هم جوړ شي. کتونکو دا د نن ورځ اهمترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.